سلامونه او احترامات ملګرو د امنځار مازدیګری دی او د امنځار مازدیګري کې موسیقي او موسیقۍ سره تړلې د هغې خلکو سره خبرې اترې او د هغې چې کوم هنر دی د هغې حوالې سره موږ تاسو سره میلمانه هم د هغې مخامخي کوو او د هغې هنر هم تاسو ته در رسوو. نو نن موږ سره د امنځار په دغې مازدیګري کې موږ سره بلال استاد او بلال استاد د کوم ځای دی؟ بلال استاد موسیقۍ ته څنګه راغی؟ بلال استاد څوک دی؟ نو راځئ چې بلال استاد نه دقه تپوس وکړو. بلال څنګه یې؟ لږ غوندې خپل تعارف وکړه چې د کوم کلي او کوم ځای کې پیدا شوي او څومره سبق ته ویلی دی. السلام علیکم. زه خو د کونډۍ کلي اوسېدونکی یم او د البادر نه نوم یم او ډیپلوما هم کړې ده دا 3 ساله BA او بیا موسیقۍ ته راغلی او تقریبا د 2011 په شروع سن کې چې موسیقۍ ته مې پیدا شو. څنګه شو؟ او لومړی مې سیتار لاسته کړه، ورور مې هغه سیتار هغه بس هغه نه متاثر شو. سیتار تړلو د هغې سور او هغې کې دې ژوند ولیدو، په زړه کې د نرۍ نرۍ سیتار لري. ښه، نو سیتار دې د ورور دې زده کړو، بیا یې بل څه هم زده کړه که نه؟ بس صرف بس سیتار نه پس بیا رباب او رباب نه پس باجه سیتار دې زده کړو، بیا دې باجه زده کړه، بیا دې بل څه رباب نه زده کړو، درې واړه درځي. بل څه انسټرومنټ هم درځي که نه؟ بس دا بس تبلې سره بیا یو تبله هم درځي. ښه، اوس خو ستا هم شاګردان دي؟ او بس شاګردان تبله مې خپل استادان دي او بس ملګري دي او دا ملګري راځي ملګري چې وسلې ورته لري. لکه 11-12 کاله دې وشو چې دې شعبې سره تړلي او په دې کې لګیا یې کار کوي. د ټولو نه د خوښ انسټرومنټ د کومې وجې کې د زړه خبره خلکو ته رسولی شي؟ رباب دې ولې داسې څه چل دی رباب؟ بس رباب زموږ پښتنو کلچر دی، سره زموږ پښتانه چې رباب کوي هر ځای کې دي. ښه، او داسې د چا نه ډېر متاثره یې چې هغه سندره واورې نو ته وایې چې یاره داسې زه ووایم یا دا د هغه نه ته زده کړه کړې چې هغه اورې؟ داسې څوک سندرغاړی شته؟ او جوړین یو خو رباب چې مې سوچم غوږونه هغه جوړین باندې استاد متاثر سخي ده او د غزل په دنیا کې چې مې شاعري استاد او په غزل پر استاد درد صاحب متاثر یم. نو د درد صاحب داسې کومه سندره د ډېره زیاته خوښه ده چې ته وایې چې یاره دې کې درد صاحب ډېر زیات ښه سرونه کتلی دی؟ او د درد صاحب یو غزل ویلی دی، دا بیت صاحب دی جانان د غمنا په یو ژوند هم سان دا غزل هم ډېر زبردست ویلی دی او نور هم کلاسیک کې کار کوي. بل د دغه کې چې کوم دا سرګم دی یعنې چې دا خلک اوري نو دا اووه سرونه دي، نو دې باندې داسې یو سرګم ته د خپلو مینوالو ته کولی شي چې یاره دا اووه سرونه موږ څنګه راوځای کوو؟ داسې صرف دې هارمونیم کې خلک وایي چې د شاعرانو په ژوند کې درد ځکه راشي چې ډېرې مسلې سندرغاړو په ژوند کې د هغې په دې سرونو کې دا درد د کوم ځای نه پیدا شي؟ دا د ماحول نه راشي، د حالاتو نه راشي، څه نه راشي؟ بلکل ماحول نه حالات په دې لږ عمر کې
ته زده کړې کوې نو نور هم چېرته تللی د خپلې علاقې نه علاوه د زده کړې دپاره نور ځایونو ته ډېره دې داسې مقرر نه چې نه تللي داسې خاص علاقو ته د زده کړې لپاره بس ماشاءالله مشر ورور مې دی هغه په کابل دی نو صرف د پښتو سندرې دې خوښې دي که نه نورې سندرې دې هم خوښې دي؟ نو بس دا ملګري پکې داسې راشي د دې غږ فرمایشو کې او هغې لپاره دې غږ پکې نه وو هغې باندې دې هغه دې خوښ دی لږه وړه شو زما د اردو आती है बहारे गुलशन में हर फूल मगर कब खिलता है मोहब्बत सभी मगर ثوابې کې لکه موږ وینو ډېر ښه آرټسټان دي بیا ستا په دې کلي کې چې د کوم ځای کې دې کلي کې موږ په ګرانوالو زیده کې نو د دې ځای هم یو ډېر لوی هنرمند چې زموږ خدای پاک رستی دی کفایت شاه باچا نصر به د لیدل کاتل کېدل او دې راته وویل چې زموږ سره څوک دی زموږ سره مجلس کوم ته رامنځته کې ګذار شوی او هارون باچا یې چېرته اورېدلی دی هارون باچا مې دا ډېر دی صرف دا نشانه ورکوي هارون باچا د 2006 نه بعد هغه د دې ملک نه تللی دی نو کله نه کله راشي خو هغه بیا موقع کم وي ښه د کفایت شاه باچا داسې څه خبره څه یاد لکه چې موږ سره نشته داسې څه خبره دې یاده ده چې کفایت شاه باچا سره داسې پروګرام یو ځای کړي داسې یو سندره هم یو ځای چېرته ویلي ډېره دې موږ لکه داسې خپل ځاني شوقي توګه دلته ناست وو هغه به کله کله تېره راغی نو بس راغلی موږ سره مصري ریکارډ کړی وې او د موږ سره داسې خاص یو ځای سندره نه ده ویلي ښه نو دا یو خواهش به پاتې شوي چې یاره که باچا صاحب سره یو خبره سندره یو ځای ویلې وه زبردست ښه نو مستقبل کې څه کول غواړې تا سبق هم ویلی دی او موسیقي کې مخکې خپل ژوند څه ویني لا ته خو 13 کالونو هم لګي نو 10 کاله بعد به موږ بلال کوم ځای وینو چې موسیقي دنیا کې به چېرته رسېدلي بس دې سمشي شو مهنت خبرې دي سو مهنت جاري دی ښه دا چې کوم نوي هلکان دي هغې هم زده کړې کوي او راځي دي فلم ته نو سندره एकदम ریکارډ کړي خو هغه صحیح زده کړې نه کوي د هغې حوالې سره څه وایي دا لازمي پکار سره دي چې څوک راشي او د موسیقۍ بنیاد ده کې د سوري پہچانو کې د کوم اکتیور هغې نه پس ګانې ریکارډ کړي نو زه دغه ځای ته نیسي داسې ګانې به لایو کې چې څوک کښېني نو هغې به اکثره وخت د سور راځي یا خوښې راګ د کومې والی زیاتره خو دې زموږ علاقه باندې ډېرو چلېږي او ډېر ټولو خلکو خوښوي لږ لږ څه زمزمه زمونږ روایتي موسیقي ده
نو دا د خوښه ده او کنه دا نوې موسیقي چې راغلې ده او هغه د خوښه یاره جی نئی موسیقی کې خوبی ده اوس خوند نشته هم بیسیک بنیادی موسیقي ده هغه دې پکار ده شعر د کم خوښي لکه داسې کم شعرونه چې په انتخاب کې چېرته نوې غزل اخلي چې یاره دا زه خپله کمپوز کړم نو کمپوز کې او جی کمپوز نو داسې کم د خوښې شعرونه دی داسې لکه چې ته په شعر کې څه ګورې چې ته یو شعر خوښې یو غزل خوښې داسې څه خبره پکې ګورې یاره جی بس شعر کې دا خبره چې درانه الفاظ استعمال شوي او یو چې کچا خبره دا شعر پکې نه لکه د غني خان شاعر یې ډېره خوښي غني خان ډېر خوښ شاعر دی ګران مینوالو تاسو د بلال خبرې واورېدې او موسیقۍ سره یې ډېره مینه ده نو د پروګرام د دې مرکې اخیرې دغه به یو زمزمه او هغه به د غني خاني ما له اجازت راکړې او د بلال نه د غني خان کلام په زمزمه کې زم نازل جانان یو تصور کی جوړم کله دلګي تورو ما کله شونډې کولم زم نازل جانان یو تصور کی جوړم کله دلګي تورو ما کله شونډې کولم د سخی ګوتو دې زار شم څومره ښکلې ویشتې وکوي د سخی ګوتو دې زار شم څومره ښکلې ویشتې وکوي څومره ښکلې ویشتې وکوي زګر کې دریاونه ګرځم کله سترګې تورما کله شونډې ښکلم زه یم نازل جانان یو تصور کې جوړم خلک وایي لاړ بوډا شو غني خپلې مستۍ وخوړ خلک وایي لاړ بوډا شو غني خپلې مستۍ وخوړ ناز د یار ویښتو کې د نرګس ګلونه کله سترګې تورومه کله شونډې ښکلم زه یم ناز د جانان یو